السلام علیکم مشرانو کشرانو شاد او آباد مغواړم محمد ابراهیم خیالي وزیر حکام مسخل د بنو او د کرک ترمنځ تاسو سره مخاطب یم. دا زما یو خوږ دوست شاعر افغان او مونږ ټول یو افغان یو، خو الله پاک خپل خپل نامونه ورکړي دي چې دا بیره ده، دا شجر دی، دا خجر دی او دا جبل دی او دا صدې او دا صدې الله په خپل نامونه ورکړي. مونږ ټول یو افغان یو او الله مو د یو کړي سره په یوه مو پرده ده، یوه مو حیا ده، یوه مو جما ده. الله دا په مونږ تاسو کې اتفاق او اتحاد راولي او نور خو هسې الله مو ویني حالات. دا د افغان شمع جنثار دی، دا د افغان شمع جنثار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. دا بې اوبو وچې ځمکې کب دی، دا بې اوبو وچې ځمکې کب دی، دا د مینې سوی په انګار دی، دا د مینې سوی په انګار دی، ما باندې ډېر ګران سلیم قرار دی. شملا باندې پښتو د دین ولاړ دی، شملا باندې پښتو د دین ولاړ دی، دا د غریبانو خدمتګار دی، دا د غریبانو خدمتګار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. دا د افغان شمع جنثار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. خیال او په فطرت کې سخاوت دی، خیال او په فطرت کې سخاوت دی، دا د شاعرانو نور انوار دی، دا د شاعرانو نور انوار دی، دا د ادیبانو نور انوار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. وی په افغان او پاکستان نظر، وی په افغان او پاکستان نظر، دغه د خیالي د ژوند سینګار دی، دغه د خیالي سترګو سینګار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. دا د افغان شمع جنثار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. زه یې په عادت او په اخلاق باندې مین یم، زه یې په ادب او په اخلاق باندې مین یم. خارو او په توتانه خوږ گفتار دی، خارو او په توتانه خوږ گفتار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی. دا د افغان شمع جنثار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی، ما باندې ډېر ګران سالم قرار دی.